محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې موږ سبق را شروع کړي دا 155 آیات دی. د دې ربط د ما قبل سره 2 رقمه دي. یوې داسې عمومي رابط دی هغه دا دی چې 140 تر 1.5 آیاته کومه خبر روانه وه که ستاسې په یاد چې دغه یهودو په تحویل کې د قبلې سوال وارده و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ د بیت المقدس او قبلې ته سو بس دلته دوی باره چخینې خبرې شروع کړلې باره دوی خپله په خپل دین کې اریان دي. هغه نور معلومیږي چې دې خواته مخ کم که اخواته مخ کم نو څه فرق دی د ګورو د نبیانو قبله اخوا د تا مخ دې خواته واړه یا بیا دا خبرې کولې یا بیا ویله بارل که دی رسول یې د به بغض و عناد نه درلود دا د عناده مخ اخواته واړه زموږ سره عناد کوي خو دغه رقم. نو الله عز وجل پراخ بیان په دې کې وکړي ولې دا خبره داسې عمیقه خبره وه چې ځینې ضعیفه مسلمانان لا چې په زړه کې بې شبهه پیدا سوه چې نو دا اوس څه کار رښتیا وي نو خو دې خواته مو مخ ګرځه اوس بېرته دې خواته مخ ګرځه دا خو لکه شی چې سړي ته نه معلومیږي. د نسخ په باره کې هم دغسې وه. نو الله داسې طویل مفصل بیان وکړي د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه یې را شروع کړه چې هغه څونه نیک سړی و دا کعبه څونه ښه ځای و بیا یې د هغه دعاوې یادې کړلې او په دعاو کې دا چې خدای پاکه دا مثابه وګرځوي چې دغه د خلک عبادت کوي دلته د ثواب ځای او زما په زړه کې داسې یو نبي پیدا کړه دا ګرده خبرې چې پر له وتړې د خپله د انسان دماغ خلاصېږي چې واقعي د دې نبي دغه کعبه وړ ده چې د ده د نیکه په لاس جوړه ده باید مخ یې دې خواته سي او د ده دین هم د اسلام دی هغه هم اسلام بالکل سره ورته دي. د هغه سوال جواب یې ورلره ورکړي بره بل سوال پاتې سو بله شبهه. هغه شبهه دا ده چې د بیت الله سره خو یوازې دا خبره اړه نه لري چې دا نو اوس د مثال په طور خلک په لمانځه کې مخ ورګرځي خو حج هم د دې سره اړه لري. کېدای شي په خبره پوهېږي حج چې د دې سره اړه لري د حج خو بیا یوازې د دې ثواب ته نه وایي خو اسعی د صفا او د مروه هم غواړي. په دغه ځای کې مسلمانانو ته شبهه پیدا شوې. شبهه ولې پیدا شوې وه دا اخواته یو قصه لري یو تاریخ لري. تاریخ داسې راغلی دی چې یو سړی و یوه ښځه وه. دا سړی چې و اساف نومېدی او دا ښځه چې وه دا نائله نومېدل. دوی دواړو په مکه شریفه کې دننه نعوذ بالله من هذا العمل دوی چې و دلته زنا وکړه.
تاریخ داسې وایي زنا چې وکړه الله عز وجل د دې د خاطره څخه چې زما د کور احترام مو ونه کړي بېادبي مې وکړه او بېادبي دونه مسلمانان هم ګایګای چې قسم اخلي فلانی شي دا رقم دی لکه د مور سره په کعبه کې زنا اوس ورته وایي چې جاهل دا ته وایه څه خدای کیسه دې اورېدلې ده معنا چې دا نر و دا ښځې دوی چې هلته زنا وکړه الله عز وجل دوی مسخه کړل د اصحابو د نائله چې مسخه یې کړ ډبرې یې ځینې جوړ کړې نو باره په هغه وختو کې چې د اسلام دین لا نه و راغلی په جاهلیت کې د هغه وخت عربو دوی راواخیسته د دې دپاره چې یو نمونه سي باره یې چیرې کېښول دا د نر مجسمه دا اصحاب چې په ډبره اوښتي دا یې پر صفا ودروه هغه نائله چې هغه ښځه وه هغه یې پر مروه ودرول خو د دنیا خلک چې راته دلته چې بیا حج کوه هغه د جاهلیت وخت کې هم حج و صفا او مروه چې بیا کوله دا یې د یادګار دپاره ورته ایښول چې که هر چا د دې کور احترام نه کوه پای بیا دغه عبرت به ځینې واخلي د الله د کور بېعزتي سړی نه کوي که بېعزتي کول پای دغسې مسخه کېږي پر دې دنیا به مسخه هغه د هغې دنیا عذاب خو پرېږده وروسته رابطه چې پیړۍ تېرېدلې دا راتلونکي نسل خو ګرد عمر خو په دین سر نه خلاصوي چې دا په دا غرض درول سوي دي د خلکو په ذهنونو کې باره یو څو پیړۍ اخواته دا ورله چې دا لږ چې بزرګ شخصیتونه وه نو چې پر صفا به ولاړ وم بیا یې پلادی پر تنظیم مچ کې باره بیا میدان کړ تلي بیا هغه مروه ته چې به ورغلی هغه نائله هغه بت چې بیا بیا هغه مچاوه احترامونه یې شروع سول د احترام ګوره خبره ده چې څه دپاره وه شروع څنګه سوه وروسته چې د اسلام دین راغلی د اسلام دین بوتان مات کړل ول اوس چې دی حج خو کیږي لکه پخوا چې مطلب د عربو مشرکانو چې حج کاوه د بیت الله خو مسلمانان هم حج کوي خو په حج کې صفا او مروه ده اوه واره چې ځي ورځي پکښې کړو د مسلمانانو په زړه کې د سوال ور وګرځېدی چې نو صفا او مروه به مو موږ څنګه کوو دا به چې په حج کې نه وای درج په عمره کې نه وای درج دا ځای کې چې د عبادت نه وای دا خو هغه بوتان چې پر ولاړو دا خو لکه د هغو بوتانو یاد چې تازه کوې په دا زړه کې دا سوال ور وګرځېدی دا شبهه دغه شبهه د رفع کولو دپاره الله عز وجل د دې دا شبهه رفع کړي چې بالکل د زړه د اخلاص او صفا او مروه وکړه هغه بوتان اوس مات سوي دي دلته ته کوم د جاهلیت په نیت ورځې ته خو د یو چا یاد تازه کوې نو دا یو رابط دی د ما قبله سره چې هلته خلاصه د خبرې تاسو پوه سواست چې هلته سوال د کعبې په باره کې وي جواب یې په هغه باره کې ورکړي چې دا قبله سوه دلته اشتباه د چا په باره کې وارده ده د صفا او د مروه د سعی په باره کې چې دا باید نه وای سوی دا خو د جاهلیت د وختو عمل و الله عز وجل د مسلمانانو هغه شبهه رفع کړي چې یا دا کار اوس د شعایرو څخه د اسلام دی بوتان خو اوس مات سوي دي غورځول سوي دي دا یو رابط دی دویم رابط چې دلته زه بیانوم هغه دا دی چې الله عز وجل د صابرینو دپاره چې دی په هغه 153 آیات چې ان الله مع الصابرین الله د صابر دپاره معیت بیان کړي چې ولې ملګری پسې دا بل آیات کریمه ته چې راسي چې اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون نو یې د ملګري وعده ورکړې و صبر کوونکي ته بل دا ویلي چې کوم څوک چې دا صبر کوي دا کسان چې پر دې زما خاص رحمتونه دي ورحمت او عام رحمت مدي دا درې سلره مداول چې دا پر هدایت کې د هدایت ګارانټي ده د صابر د پاره چې دی پر هدایت کیږي د دې د پاره دلیل پیشي چې کوم دی دلیل پیشه کوي یو ځای دا سیوجي چې صبر کړی او الله تعالی دې دا غسر شکړي الله وزید دستینه منادرته پیښو ته ګورز ما په بندگانو کې یو شزه د یو کښنه یا لک دی د هاجری او د اسماعیل علیه السلام قصه مو په یاد چې ابراهیم علیه السلام راوړ په داشت کې کښې شو دلته چې کښې شو چې ابراهیم علیه السلام پر وشه ځنې سپوس چې وشه ځنې پوند کړه شزي په وځغسته چې زغستل ناری چې سړی چیرې په داشت په چور کې پرې شوولو دای نه درې دی مخ نه را اړه اخر دی ورته ځخ کړ هاجر رضی الله تعالی عنها برال د الله په امر دی دو سر ورته وشو برال نو الله موږ نه ځای کې الله ازمه ملګری دی بس په دا داشت کې مسابقه کړی نو دلته را لاکشنه پر ځای کې شاو اوس نو ګوري په داشت کې په چور په بیا باندې دی خواته انسان نشته د خلکو پر چا مول د مرغه بړیش نشته دا څه داشتو چول نو د خبره د لیوانو بیره جلاده د شرموشانو جلاده د لوج او د تنج جلاده ورسته یزي په غاړه کې ولې د داخ بغواړي او څوک پیدا کول پکار نو دغه د صفا او د مروه غونډیان خو تست معلوم دی هغه د زمزم ځای مولې دلې دي دلته بارن دی غونډې ته پلاده وخیږي وګوري چې څوک په نظر مسره برره روانه چې د خو څوک نس معلوم
ځي مروه ته، د مروه غونډۍ ته، پر هغه غونډۍ بیا هاخوا ته ګوري. په دا مابینځ کې چې دا د شلې چې د یوې غونډۍ څخه بلې ته راځي، هلته اسماعیل علیه السلام دې نعام شي. نو دا باره وځغلي چې ابکر شي بېرته خپل زوی هم وویني او معلومات هم وکړي. نو په دغه ځای کې سعی تاسې کړی ده، نه دي پر ځای چې راسي هغه زرغونه بله پاڼې وکړي چې هغه سړی صفا کړي. دلته چې راسي بره میدان کې، دا میدان خو هغه د دې پېښه ده که یې وځغلي و بل ځای ته مروه ته. هلته به دې وکتله، هلته به څوک په سترګه نه شو، بیا به دې بلې غونډۍ ته سوداسو شته و، دلته به څوک نه وي. بیا به را میدان کړه دې خواته به راغی. اووه واره په دا مابینځ کې د خو د مور محبت دی، نو خو نه صبرېدله چې ګوري یو څوک به لا وویني، هېڅ څوک نه سو پیدا. اخر چې وکتله چې اخواته ته د پښو سره اوبه خپله رابهېږي، هغه چینه ده چې الله ورته پیدا کړه. الله په دلیل کې دغه پېښ کړ چې دغه ښځې صبر دلته وکړي، فقط چې مېړه سر ورته وژغوره چې و د الله په ار مې پرېږدي، دي ول الله ما نه ضایع کړي، الله مې ملګری دی. د دې ملګري ته چې اوس وګورئ الله څونه ملګري وکړ. د مکه چول دشت څنګه بازار څنګه جوړ شو، دا د چا نتیجه ده؟ دا د دغه دوه یو کوچنی د یوه ښځه د هغو د سفر نتیجه ده. او څه رقم د عبادت ځای ځینې جوړ شو چې د ورځې پورې د قیامت ته یې خلک به حج ته راځي، د دوی یاد به تازه کوي. کېدای شي په خبره تاسې پوهېږئ. دا د دوه صابرانو دپاره الله انعام ورکړي. صفا او مروه د څه دپاره حج کوي؟ د دغه دپاره چې هر حاجي چې راځي کعبې ته دی به یې پلا راځي چې دا د دغسې خلکو د لاس جوړ وي، چې دغسې صابرین وو. په دا صفا او مروه باندې دی ځغلي و راځغلي دا کار کوي. د څه دپاره؟ چې هغه یاد تازه کړي، د هغې چم کړي. الله وایي دا دلیل د دغه دی چې ما د دې ښځې و د دې کوچني صبر نه کوي ضایع، تر قیامته مې د دې یاد پرېښاوه. او دغسې بدله مې ورته ورکړه چې په چول کې مې داسې اوبه ورته راوخوټ کولې د زمزم غې چې خلک یې د خردې دپاره در چین و د جاپان و تر لندنه دا اوبه چلېږي. کافر هم په دې قانع دي چې په ګرده نړۍ کې دغسې اوبه نشته. مسلمان هم په دې قانع دي، کافر در خپلو ماشینانو وباسي، هېڅ فلټر نه غواړي. چې کوم برکات پکښې کیسته ګرده پکښې کې دي، الله وایي دا برکت ته چا دي؟ د صبر. دا یې دلیل پر پیش کړي چې هر چا ته وایي چې ته په غم کې صبر وکړه، الله وایي دغسې بدله در کوم، دغسې ملګري دې کوم لکه دغه. نو دا یې دویم قسم رابط سو پر صبر معنا دلیل سو. مخکې د صبر خبرې فضیلت بیان کړي، دا یې دلیل دی. ترجمې ته اوس راځم. ان الصفا، بېشکه الله وایي دغه د صفا غونډۍ، والمروه او د مروه غونډۍ، دا د یوې غونډۍ چې دي دا چې تیس پکښې کېځي، نو عبارت دلته مضاف کړی د ان سعی صفا والمروه. دغه سعی د صفا او د مروه چې ده من شعائر الله، دا د شعائرو د نښو څخه د الله دي. دا د الله نښې دي، معنا د الله د دین نښې دي. دا ته پر هغه جاهلیت مه تاوانوه چې دا سعی د صفا او د مروه موږ باید نه کولی، دا خو کفارو کولی چې هغه اصاف بتو بل هغه نایله وه. ګوره جواب یې ورلره ورکړي. دا شبهه مسلمانه د ذهنه وباسه. الله دا اوس زما شعائر دي. شعائر جمع د شعیرې ده. شعره د یو شي خاص نښې ته ویل کېږي چې په بل چا کې نه یو خاص نښې ته ویل کېږي. د مثال په طور یو مریضي ده د اپنډکس، دا یو خاصه نښه لري. ډاکټران وایي که دغه وبه غله د ډاکټر د اپنډکس دی، په بله مریضي کې بیا دا نښه نشته. نو د یو شی چې پر معلومیږي خاصه نښه، کېدای شي په مضمون تاسې پوهېږئ. د الله وایي زما د دین دا د خاصو نښو څخه دی. په اسلام کې ځینې احکام دي هغه ته د شعائرو حکم ورکول کېږي، لکه د مسجد مثال په طور محراب دی، منبر دی، دا شعائر د اسلام دي. څوک چې د محراب د منبر سپکاوی کوي، د اسلام د شعائرو سپکاوی کوي. کفار چې راشي خو ستا محراب و منبر خراب کوي. منار دی د هغه رقم د اسلام د شعائرو څخه دی. اذان دی د اسلام د شعائرو څخه دی. د جمعې لمونځ خطبې دي، دا د اسلام د شعائرو څخه دي. الله وایي دغه صفا او مروه دا هم زما د اسلام او د دین د شعائرو څخه دي. نو صفا او مروه من شعائر الله، دا د نښو څخه د دین د الله دي. فمن حج البیت، فمن پس هغه څوک حج چې دی قصد وکړي البیت د بیت الله شریف. حج و قصد ته ویل کېږي په لغت کې چې دی قصد د بیت الله وکړي چې زم حج کوم. او اعتمره، او یادی زیارت کوي، عمره کوي. عمره په لغت کې زیارت ته ویل کېږي. او اعتمره یادی د زیارت نیت وکړي. د حج او د عمرې دا فرق دی. حج په ګرده کال کې یو وار کېږي. سر و کال حج نه دی جایز. سره زم حج اوس روان سي بلا وایي زه حج کوم. د مثال په طور حج چې دی د کوچني اختر د میاشتې څخه یې ونیسه د لوی اختر تر لسو په دغه اویا شپو کې چې دی حج کول کېږي، په ګرده کال کې بل وخت نه کېږي. عمره سر و کال کول کېږي. نو الله تعالی د هاجر او د اسماعیل علیه السلام د هغه یاد چې دی په حج و ګرد دنیا ته په کال کې یو پلان نمونه ورته ږدي چې راسي هغه شیطانان هغه رقم وویلي د اسماعیل علیه السلام چمن وکړي، د هاجر چم وکړي چې هغه په بینځ کې د صفا او د مروه تلو راتله، او د عمرې د خاطره چې زیارت دی سر و کال هر مؤمن ته اعلان دی چې راسه دا یاد پلا تازه کوونه زه ثواب وګټه. نو عمره چې ده هغه په اسلام کې د ارکانو څخه داسې نه ده چې فرض ده. نه، حج چې دی فرض دی. که سړی واس پیدا کړي خامخا به یې پلا کړي په پنجو بنا کې. عمره نه ده داخله، حج داخل دی. نو
نو که څوک حج کوي د بیت الله او اعتمره یا قصد زیارت کوي فلا جناح علیه، فلا جناح، ګناه نسته علیه پر ده باندې ان د دې جهته یطوف چې طواف وکړي بهما پر دې دواړو چې پر دې صفا او پر مروه طواف وکړي، معنا دا سعی وکړي، دا ګناه نه لري. مسلمانه د ځینه شبهه باسه چې دا خو جاهلانو کوله، کفارو کوله. د مسلمان هغه شبهه رفع کړه چې دا بنماتم ګناه لري، دا خو کفارو چې کول دلته بتان پراته. الله فلا جناح علیه، فلا جناح، ګناه نسته علیه پر دا سړي ان د دې جهته یطوف چې دی طواف وکړي. دا یطوف توا چې د اشد لري، دا چې د تفعول باب د مخکې در دې تیو هغه تیم په توا ډول د پکښ مدغمه کړی دی، یتطوفو عباره یطوف سکی چې په توا واوښته پکښ مدغمه سوله. ومن تطوع خیرا، پس الله تعالی سره قانون جدي باراوی نه یوازې دا چې ته صفا او مروه وکړه بارونو ثواب لري، الله وایي ګناه نسته ثواب ګټې. یا الله وایي زما قانون واوره، ومن هغه څوک تطوع چې په رضا وکړي خیرا د خیر کار، چې د خیر کار په رضا کوي، فإن الله شاکر علیم، فإن الله بشک الله عز وجل شاکر، الله پاک شکر گزار دی، علیم خبردار دی. شکر گزار څه معنا؟ ته چې پر یو چا باندې انعام وکړي، هغه سړي که ستا د انعام شکر ادا کونه باید بدله درکړي. الله هم شاکر دی، الله یو زه شاکر یم ستا یو ښه پر ما ولاکه ورک سي چې وکړم نرسه په رضا باندې. په مضمون تاسې پوهېږئ. نو باره موږ وایو د شکر بدله ورکوونکي څوک د شاکر ترجمه په دې کې چې ستا عبادت خو واکې شکر دی، نو الله وایي زه شاکر یم د شکر بدله درکوم. موږ وایو یا شاکر الله خپله شکر گزار دی، شکر گزاري څه رقم کوي؟ هغه تا ته چې بدله ستا د عمل درکړي د هغې شکر گزاري دی، نو خو د شکر ادا کړي. نو او علیم څه معنا؟ خبردار دی په نیت کې چې په کوم نیت کوې. نو مؤمنه ته چې صفا او مروه ته خېژې، ته هغه د بوتانو په نیت خېژې؟ ته پر دغه خاطر په صفا او مروه کې ځغلې چې د بوتانو د جاهلیت په رقم که دا د شعائر الله په دغه نیت ځغلې چې دا د حضرت هاجر رضی الله عنها د هغې یاد تازه کړي. نو هغه ما ته د نیت معلوم دی چې وکړه، هېڅ ګناه نشته په دې کې. نو مضمون ته کې داسې متوجه سوي یاست، د تطوع تورې ته متوجه یاست، وایي دا کار پلاني طوعا وکړي. طوعا معنا په رضا، دا کار یې کرهن وکړي، کرهن معنا په زور. نو الله وایي ومن هغه څوک تطوع چې په رضا یې وکړي، په خوشحالي یې وکړي خیرا د خیر کار، دی چې د خیر کار وکړي، الله وایي پر دې دربار ورک ولا که د مثقال ذرة حساب دلته کېږي ګرده به نوشته یي. فإن الله بېشکه الله عز وجل شاکر، الله عز وجل شکر گزار دی. شکر گزار څه معنا؟ ستا د نیکو ټول اعمالو بدله درکوي. علیم خبرداره، په نیت باندې دې ځنیوري کېږي نه، او نه د چا نیت ځنیوري کېږي چې دا یې په کم نیت کې. جاهل ته خو په دغه نور کې خو هغه د بوتانو په نیت کوله، بره بیا هغه مچوله، نو ته هم په هغه نیت کې ته خو د هغه چا په نیت کوې چې هغه د توحید اساس ورسره ایښی دی، چې ابراهیم علیه السلام رئیس الموحدین دی، زوی اسماعیل علیه السلام، د هغو لاندې پسر اعظم محمد علیه السلام، ته دغه د خاطره کوې، نو الله تا ته ثواب درکوي. نو دواړه کاره اوس ام پر صبر دلیل پیش شو چې الله دغه د هاجر او د اسماعیل خبره دریاب کې چې صبر زما د پاره په دغه غرو په دشت کې وکي، ما داسې بدلا ورکړ چې تر قیامت به د دینوم خلک یاد دی، د دې عمل بکی هغه د دې پیښې بکی چې هغه یاد تازه شي. او هم دا خبره وسوله چې دا شبهه چې مسلمان ته ورګرځي چې دا به نه باید نه جایزه کې په دین کې نه وي، دا خو د کفارو عمل دی برتکو. الله وایي دا د کفارو نه دي، دا خو زما شعیره ده، زما د دین نقشه ده، ستا په نیت زه خبر یم ته زما دپاره کوې، ګناه نه لري، هېڅ یې کوي دا صفا او مروه. د حج احکام په نوبره د فقه کار دی چې نو حج چې دی څنګه کېږي، عمره چې نو څنګه کېږي، خو فقط دلته دغه خبره ده، د قرآن پر ترجمه را روانه. پسې راځو دا بل آیت کریمه ته ان الذین یکتمون ما انزلناه. د دې رابطه د ما قبل سره څه دی؟ د دې رابطه دا دی چې مخکې چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې چې هغه د کعبې خبره روانه وه، هلته د دوی عناد الله عز وجل بیانوه چې دا یهود دغونه عنادګر دي، ول ستا د قبلې متابعت په ژوند ولاکه وکړي. په بل آیات کې بیا و چې ول دوی تا هم پېژني، ستا متابعت ولاکه وکړي. داسې ذکر سوي الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، دوی دا پیغمبر دغسې پېژني لکه خپل زامن. وان فريقا منهم لا يكتمون الحق، یو فريقه په دې کې دا رقم ده چې حق پټوي. هغه هم الله پاک وایي زما ير نه دي، د انجام زه درته ښیم. ان الذين بشکن وهغه کسان یکتمون چې دوی پټوي، ختم کوي، چیش پټوي، ما هغه خبر انزلنا چې موږ نازله کړې ده، هغه خبر چې هغه نو چیش ده چې نازله کړې ده الله پاک ته موږ وایي الله راشي من البینات، چې هغه عبارت دی د دلایلو څخه ښکاره دلایل. تورات پر ډک دی، انجیل پر ډک دی، دام علاوه ما نازل کړي دي ښکاره دلایل دي پر دې خبره باندې چې دغه اخر زمان نبی چې دی دغه بیا کعبه
قبله به مخ به ورګرځي، دغه صفا او مروه به کوي او دغسې به د اوصاف هغه د رنګ اوصاف دا ګر د الله ښکاره ښکاره دلایل دي. والهدا دا هدایت چې هر څوک یې وګوري لاره په پیدا کوي چې دغه نبي پېژني چې دا خو هغه نبي دی په خدای کې منګردی پر هغه سربیره دا ولاړېږي خپل کلام ورته نیسي ظالم هغه ځایونه بدلوي پټوي او څه وخت پټوي من بعد ما بیناه للناس من بعد وروسته ما تر هغه بینا چې موږ بیان کړی دی هو د هغه للناس خلکو لري په کتاب کې الله خو په تورات کې په 100 زره خلکو ویلي دی دا ځای د کتاب څخه تورات او انجیل ابا ګور در څرګو تیر سوی دی اوس چې نبی علیه السلام مبعوث ملا صاحب راولړي لاس پر نیسي اوس نو پټیا د دې ملایان خدا کتمانه کاوه نو الله پاک چې د ارمان کده خبره خلک نه په خبر ته پټکړې خو لا درلود او دا چې خلکو ګرد اوریدل چې دغه صفات د محمد علیه السلام او چې پټین نو دا به څنګه کیږي نو دا کسان چې دا کتمان کوي پټول کوي اولئک دا کسان چې یلعنو لعنت وای هم پر دی الله الا پاک نو الله پر دی لعنت وای د الله لعنت څه معنا یعنی الله د خپل رحمت څخه دا سړی لري کوي الله زما د رحمت څخه دی دا ولا کسي د الله رحمت جنت دی نو یلعنو لعنت وای هم پر دی الله الا معنا د رحمت لري کوي پښه ويلعنو لعنت وای هم پر دی اللاعنون په دنیا کې نور لعنت کوون کې هم پر دی لعنت وای هر انسان چې د عقل خاوند باره بدا يهودي ته چې تو در باندې لعنت کړي تورات د نبی علی السلام په صفاتو ډک دي د ګرد احکام په کې د خواص ذکر سی او خلکو ګرد اوریدلې ته اوس برا ولاړې بیا پټې خبره خلک ورته اج دغه مخ انکار ته جدلی نه یو څوک برا سرګي دا ډکه چې تو در باندې د عادت سونه به اشاره مڅونه سپینسترګه لاعنون دلته جامع کړ چې واځي علاوه زل لعنت نه پروای چې پر دنیا یو سړی د عقل دی چې د لعنت استعداد لري چې پر یو هغه به پروای پر د يهودي باندې لعنت کیسي دغه حسد او بغض تاجدلی ستا په کتاب کې صفات ذکر شوی پر منکر ویا نسته پکشه هغه تور ورشتان چې توسره ورشتان هغه تور سترګې دی الله پاک وای دی ویا سترګې تکشنی دارکه الله پاک وای درمیانه قطې دی ته یا غجوب نه رئیس سړی دی دارکه د دې قسمت څخه شیان دلته یو خبره چې الله پاک پر دې لعنت وای ځینې کسان چې برای خلا را باندې بند اسول غلطي خو مې کړې په تورات کې مې د پیغمبر صفاتونو پټ کړی و الله لعنت را باندې و نو لکه زما د پاره د قیامت لار بیان نسته الله لار خلاصي و یا راځي جوړه کوي د جوړې د پاره د الله دروازه خلاصه د الله رحمت ګوري تیس ارزای چې ارګناکار سوی دي حتی کوپر کړ دي مگر کافر ته مالاوي اوس پر دې دنیا ته دروازه خلاص ده راځي راست استثناء کی څنګه وای الا الذين مگر نه کسان تابو چې دی رجوع کې د خپل کار کوپر پریږدي کلمه وای واصلحوا او دی اصلاح وکي د هغه خرابي چې پیښ کړی دي د توبې شرطو ته برا ګوري دا توبه مغته نه ده ګور الا الذين مگر نه کسان پر دی لعنت نسته د الله تابو معنا د توب رجوع ته ورکړي چې د خپل کوپر راوګرځي رجوع کې جن تراسي بیواز پر رجوع نه خلاصي بل څه کارو واصلحوا او دی اصلاح د هغه خرابي وکي خرابي خود په خپل تکرار څونه پیښه کړي ده د خدای مخلوق د جن اړه ودی چې دا پلانې دي دلته د صفاتونه نسته الله وايي برته برازي پروغو خلکو به ګرځي اصلاح بکړي چې ما چې ول هغه خبره درواغ هغه درواغ چې ما ویل حق خبره ده اصلاح یې دغه وبینوا پس ګوره وايي بیان پسو وکړي نو دا ارڅوک چې دی توبه د عمل مطابق دا قانون زده کوي کله پټه ګناه کړي او هیڅوک نو در خبر توبه هم پټه وایي بس تو الله پټه جوړه سره کی چاته ما چې ما دا ګناه کړی ده بس الله پاک ته سره پوهیږي توبه هم پټه ده او کله ګناه برملای و د خدای مخلوق ته خبر کړي توبه بم برملا کاږي ګورته توبه اعلان کوي چې ما د خوا بیا پیغام اوسې کما دا غلطي بیا وکړه بیا راسي دا غدي توبه برملا غواړي ګوره د يهودو خدای جنایت برملا کړي خو د خدای مخلوق خطا ایستي نو الله وي ته چې خلاصيږي د لعنت څخه یو خو به خپل دین رجوع کوي راځي به اسلام بل به اصلاح کوي چې کومه غلطي او خرابي دي پیښ کړي هغه خلکو باندې به بیرته ګرځي او بیانو بیان بکې سم د تورات کې نقشه د پیغمبر علی السلام د پټ کړي هغه به بیانې چې دغه نقشه ده دغه چې ګرځي په پیغمبر کې موجود دي بارنه تخلاصي څنګه خلاص په اولایک دا کسان اتوب علاوه زرجو کوم علیهم پر دی باندې پر رحمت سره د رجوع د خپل جنراوي کې اسلام ته جراس دا شرطونه دي پر ځای کې علاوه نو زه څه کوم اتوب زرجو کوم پر دی زنو څنګه رجوع کوم معنا په مهرباني او په رحمت چې د مخه په مجرمینو کې لیکلی و اوس به بیرته نوم میټاو څخه خراب شي د مجرمینو څخه په نیکانو کې به ولیکل شي فولایک دغه کسان اتوب زرجو کوم په رحمت په مهرباني علیهم پر دی باندې نو دا یوازې الله پاک پر دی کې علاوه ازما عادت داغه دی وانز
التواب زه ډېر توبه قبلونکی یم. عادت مې دغه دی، بس تو مجرم ما لاس راته دا شیانې کړي زاري راته وکړي، مګر و په اخلاص نو یو خو زموږ ټګۍ ټګمارۍ دي هغه نه چې الله وایي دی ما ته رجوع وکړي ولا که دغه یې ولاړ شي. الله وایي زما عادت دغه رقم جوړي. تواب ډېر توبه قبلونکی، د مبالغې صیغه شوه. انا زه چې یم التواب بیخي توبه قبلونکی، بیخي رجوع کوونکی یم پر خلکو باندې په چا سره په عفو سره. الرحیم مهربان یم. الله وایي زه رحمتونه کوم پر خلکو باندې. نو یوازې ده ته لار نه کړه خلاصه، دا په پای کې قانون چې بیان کړي چې انا التواب الرحیم ټولو ګناهکارانو کې لار خلاصه کړه چې هر څوک جوړه کولی شي. داسې به نه وایي چې مثلا د پښتنو متل کې چې زما حساب اوس تر سل تېر دی په ما کار مدري نه ځینې ګناهکاران چې الله پاک د نیکۍ نصیب نه یې کړي نو پس پر وکاږي حقې لارې کې راولي دی په جواب کې د هغه درته وایي بره زما حساب تر سل تېر دی په ما کار مه لره، معنا چې کوم یې هغه کوم. ولې چې که یې خو الله تواب نوم ځان ته غوره کړي. تواب معنا بیخي ډېر توبه قبلونکی چې هر مجرم راځي د الله دروازه خلاصه ده مګر په اخلاص. او رحمت کوونکی م یوازې دا نه معنا چې زه تواب یم عفو کوم، چې عفو مې درته وکړه رحمتونه پسې درغله. رحمتونه معنا تر هغه زیات انعامونه نه بیرته راځي. الله عز وجل به د هغې خبرې ته راګرځي چې که کوم کس ما سره جوړه نه کړي توبه نه کاږي پر هغه پښتانه وایي پلانې پر هغه خپل خره سپور دی، معنا هغه کتمان د حق کوي. اوس یې هغې خبرې ته ملا تړلې ده. نو الله وایي بیا یې واوره د هغه عذاب بیا. ان الذین بېشک هغه کسان کفرو چې دوی کافران سوي دي کفر یې کړی دي او توبه نه کاږي څه چم کوي وماتو او دوی مړه سوي دي و په داسې حال کې هم چې دوی کفار دي توبه نه کاږي پر کفر دغونه ټینګ ولاړ یې نه ځینې اوري چې مرګ ورته راغلی یم کافر پر کفر مړ شو د دې سره بیا جوړه کېږي الله یې جوړي دروازه بندوي. وایي تر مرګ وروسته بیا جوړه نشته. جوړه که د الله سره څوک کوي دلې کېږي. وایي ملنګو پخوا به په کوڅو کې ګرځېدی باره به دلته بیا نارې وهلې چې د خدای سره جوړه وکړي هی د خدای سره جوړه وکړي الله جوړه کوي او الله جوړ کړي. بله خوا اجر کوي چا ودي بیا هلته ګرځېدو دلته څه شي کوي برال پر دغو بیا په دغه ژاړم اوس دوی جوړه کوي زارۍ کوي الله ته په قبر کې. نو براله وایي اوس ته بیا کاږه په قبر کې توبه خېږي توبه خو پر هغه دنیا خطر. دلته چې الله جوړه کوي اعلانونه کوي بندیانه کوي شهوتونه دې په مخ یې موږ اخیستي ګناه یې راڅه کېږي. دلته د الله د خوا څخه چې دوی د جوړ دپاره کوشش دی چې جوړه وکړي د ګناهو سره وګرځي د شیطان لارې ایله کړي بنده نه دی چمتو ورته. نو چې مړ شي وروسته چې بیا ته مرکې کوې چې ما وبخښه هغه نه بیا بله مسله ده که پر کفر مړ سوی خو نه قبلېږي مرکه که پر کفر نه مړ سوی نو بیا خو شفاعت کول کېږي چې الله اجازه وکړي نو هغه بیا بله خبره ده. نو دلته د هغه چا ده چې دی په خپله خبره ټینګ ولاړ دي کتمان د حق نه بیاني الله توبه نه کاږي د هغه دپاره کومه سزا ده. اولئک دا کسان چې نو بیا دي علیهم پر دوی لعنت الله لعنت الله عز وجل دی. الله زما لعنت خو بیا ورسره دی زما د رحمت څخه ولا د رحمت مې لري والملائکة او لعنت ملائکو دی. په هغه مخکې آیات کله ملائکې نه وی ورسره فقط لاعنون په نامه سره ذکر دلته ملائکې یاد کړه چې ملائکې هم لعنت پر وایي والناس او د خلکو دی خلق هم لعنت پر وایي اجمعین دا تاکید شو ټوله الله وایي زه و ملکي و د مؤمنان ګرده لعنت پر وایي. الله چې لعنت پر وایي څه معنا د خپل رحمت یې لرې کوي مګر ملک و خلق بیا څنګه لعنت پر وایي هغه خدای پاکه نور یې تباه کړي خدای پاکه نور یې تباه کړي دوزخ یې ځای کې دوزخ په در ډک کړي هغه بیا دغه دعا یې ورته کوي. نو اشنو چې دا د مرګ وروسته هم دی د لعنت مستحق شو هلته یو څه وسایي شته که نشته مضمون ته کېدای شي داسې متوجه شي هر آیات را به بله سره دي خپله په مضمون کې زه درته وایم. نو اوس الله عز وجل دغه تاکید ورته کوي چې دا لعنت پر ده باره ترپلی دی خالدین فیها خالدین دی به همیشه یې بیا په دغه لعنت کې نو چې دی پر کفر مړ شو توبه یې نه سو په نصیب که ته واشه دی په لعنت کې همیشه په دوزخ کې خو دوزخ یې لعنت د رحمت څخه لرې شو هم هلته به سړی یو سایې ته یو ځای غلی شي لکه د یو درختې بغل ته سړی ودرېږي بیا ځان پناه کې یو پاڼ ته ودرېږي هلا وی لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف نسبك کېږي عنهم د دې څخه العذاب عذاب نه ځینې سپکېږي چې دی وسایي پیدا کړي چې وایي ما ته 5 منټه د مثال په طور وسایي راکړه ولا هم ينظرون ولا هم نه ودي ته ينظرون مهلت ورکول کېږي. مهلت دا دی نه لکه سړی چا ته یو ورځ تا ته وخت مهلت دی هلته په دوزخ کې چې څه دی 2 ورځې مهلت نشي اخیستی 1 ګنټه یې نشي اخیستی چې الله پاک یو ګړی د عذاب څخه ما ایسته که مهلت راله راک دا مهلت نه ورکول کېږي او بل دا مهلت نه ورکول کېږي چې په ورځ قیامت پر ده فیصله د دوزخ ووته چې ته دوزخي یې دی برای ما یو کال پرېږدو بیا به مرسته ور واچوي خو هغسې مه ور اچوې ما ته یو څه مهلت راکړه الله وایي په ابتدا کې مهلت نشته چې ور داخل سي هلته مهلت نشته په دواړو صورت کې ستا بالا کار خلاص دی. پسې الله عز وجل هغه آخري خبرې ته راځي چې د نجات لاره بیرته چیرې ده و الهکم اله واحد
نو که نجات پیدا کوې راسه د الله طرف ته پر کفر ځان مه مړ کوه توحید غوره کوه الهکم معبود ستاسې چې دی اله معبود دی واحد یو دغه یو اله ستاسې دپاره معبود دی باز د نورو شیانو عبادت پرېږدوئ دغه اصلي خبره ده لا اله الا هو لا نسته اله لایق د عبادت الا هو مګر نه یو دغه الله الرحمن الرحیم چې دی رحمان الرحیم دی رحمان الرحیم رحمان معنا په دې دنیا کې رحمت کوونکی پر مسلمان او پر کافر رحیم رحمت کوونکی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر نه دغه رحمان الرحیم ستاسې معبود دی بل ځای عبادت مه کوه بل ځای پناهګاه ولاکه پیدا کړه که د لعنتو څخه ځان خلاصوې راځي بدلته اصلي خبره ده نو دا مدعا د وحدانیت او د رسالت دا چې ډېر مضامین بیان سي الله پاک بیرته دا مدعا بیا راپورته کوي چې خبره دغه دلته به راځي نو دغه د توحید لمن چې سړی ټینګه کړي روح البیان دغه راوړی دی بیان د یو قصه راوړې ده باره یو دوه نفره و یو کافر و یو مسلمان دا مسلمان په خپل توحید نازیه دی دا کافر خو چې و دغه خو نه خپل بتان دي دغه عبادت کوي په زرو په کروڑو په میلیونو نو دوی دواړو ښکار کاوه دریاب کې نو تور به ورغورځوه یوه به خپل د بت نوم یاداوه دا بل چې به ورغورځوه چې بسم الله الرحمن الرحیم مسلمان چې به تور راکش کړي چرخه به کښې شی به نه و پکښې دونه بسم الله یاره پلا بیا تور ورغورځوه کافر چې به ورغورځوه تور بیا ډک راوکښي بله بله دغه کار دی ته نو مکه ستا جن حق وخته بسم الله دې څه وار دي پر زما د مخې ورغورځوه تور تش راکاږي وایي د ماښام خوا چې رانږدې سوله بره چې مسلمان تور ورغورځوه دا خوا یوه دانه ماغی راوکښي هغه چې د تور سره ټک کش پر مځکه وموښتې هغه بېرته سره دی سپاواس بیا پرته په اوبو ځینې ننوتې بره دغې توره سره وپېچي پر اوږه یې راواخیستې یا بل باره خپله پلانډه په شا کړې جوال یې ډک کړي د ماهیان نو کومه ملکه خو د هر انسان دپاره الله ملکې موکلې کړي دي مفوضې کړي دي نو دا چې ماښام د دې خپله وظیفه چې واخیستله دی هغه ډېره پریشان و په خپل زړه کې هغه د هغه پیغورونه یې هم خو هغه ملکې باندې هم بد لګېدلی چې هغه دی که د ستا رحمان الرحیم دونه کومک وي ستا جوال به اوس د مایانو ډک وی زما بچ دغونه کومک راکوي وایي نو چې اسمانو ته دی ورلی الله عز وجل عبارت دته دا ملک ته ویله چې ته په دې پریشاني مه کوه یا پلای د مؤمن مقام ورښکاره کوي بریل د ده مقام دغه دی د توحید ګټه دغه ده چې دغه مقام د ده په نصیب کېږي هغه تاوان د دې په مقابله کې ولا که دغه رقم معلومېږي لکه د مثال په طور د ستنې سپم دغونه که دا تاوان نه مل کېږي د مکانو د ده قصر ته وګوره چې د توحید غوره کړی دی او د صبر انجام خامخا دا نه منه چې پر دې دنیا به شي آخرت کې خو د یقین د شک وتلی ښه دی بیا د هغه کافر ځای ورښکاره کړي بهرحال هغه جوال چې د ډک وړی دی چې 100 جوالونه ډک یوسي ځای دغه په دوژخ کې دی هغه جوالونه درته ګټه کوي د دغه ځای څخه خلاصولی شي دا ځای ته څوک ځان ټینګولی شي نو دا مې درجې درته ویله چې د صبر کوچې وایي درنې دي پښتانه یې خلص دغسې وایي آیاتو مضمون خو ډېر دی په دغه خو نو په یېړ دی چې د صبر کوټې درنې دي بس حاجر و اسماعیل علیه السلام در په یاد کړي چې دوی صبر وکړي دلته الله یې تر ننه یاد په ما او تا تازه کړی دی ورځو دلته نو څه کار دی چې پر دغه ځای ځغله پر دې ځای مه ځغله په دا ځغاست کې اوس څه شي دي فقط د یاد تازه کوي چې دا د الله یو صابر بنده چې سوی دی هغه هم زنانه ده د هغې یاد تازه کوي شیطانان ورولې نالته شیطان ولاړ دی خو اڅلی دی فقط هغه پیشه کوي چې اسماعیل علیه السلام ته چې به شیطان اوس وسې ورچولې چې د بابا سره مه ځه ته به په شګو ویشتې چې ایسته سه ځه ته د ده یاد تازه کوي خو دا صابر بنده دی نو د صابرینو برخې درنې دي کوټې یې درنې دي الله عز وجل دې موږ په صابرینو کې حساب الله دې پر عبادت باندې صبر راکړي د اخرو زمانې د فتنو څخه مجاله وساتي واخر دعوانا الحمدلله